دا څنګه چل دی چې موږ په ګاډي ښځې وړای سو ډاکټر له نه خپل ځان ډاکټر له وړای سو واپس زه رالم زه په تاڼه کې کېنولم دا اوس ما ډریپ لګولی و زه په موټرسایکل باندې کېنولم رالم 8200 روپۍ ما ډکې کړې دا حکومت نه ما دا دغه دی زموږ سره وروله وسیله وکړي مونږ غریبانان دې نه تنګوي زموږ د کرایو ځایونه دي مونږ بچیان وساتو حکومت له ورکړو چا له مونږ ورکړو که داسې دی چې دا حکومت موږ نه پرېږدي تنګوي مو دغسې مو تنګوي نو موږ د دې ټیم راکړي چې 2 میاشتې راکړي 3 میاشتې راکړي دغه د کاټو والا په عزت موږ ووځو بیا کاټو والا که کاټو والا دا نه چې موږ په کور راننوځي او موږ بیا په هسپتالو کې تنګوي یا په کور کې مو تنګوي موږ ته جواب راکړي هلته موږ ته هغو مسله ځکه نه د مسایده کړې چې موږ ورسو هغو ته هغو زموږ مشران هم دلته پر دو باندې غږ نه دی کړی چې زما مهاجر راواړو موږ سره دلته په کورو کې په جیل کې ناست د باندې راوځو پیسې راځي نه هغې په کور کې ناست په جیل کې ناست بس دغسې 15,000 الله زره دغه اوس هم دوه رایې راکړه په 100,000 روپۍ دواړه د یوه کور وړي که کور که غریبۍ ته ولاړ نو سو ماښام ډوډۍ نه پیدا کېږي که ولاړ شو دوی راسي نه اخلي او بل ملک ته چې ولاړ سي 10 کاله تیر کې هغه د هغه ملک کېږي او د 80 کالو سړی هم دا کاټ په جیب کې دی کاټ واخې غچي کې او ما جیل ته واستي نه قانون شته نه اصول شته هغه غیر قانوني هغه خو موږ نه وایو هغه دې ونیسي د 80 کالو دا کاټ دی وګوره 10 کاله ما په کراچۍ کې تېر کې 15 کاله کېږي باید چې ما سره دونې ظلم ونیسي دونې دغه ونیسي پولیس به ونیسي کاټ غچي کې 15,000 راکړه 20,000 راکړه بیا ورته په رابولې ګلۍ راتاو سي بیا وایي ما ته وایي پیسې راکړه خو یار چې دې ونیولم یلا مې که بیا څه که پارچه خو راکړه